العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نشايستو خواندون المشتاسي إن شاء الله تعالى المنز شروكو مشتاسي وليوتي مجغاروتي المنز بتجويد السرووايو ندر ما خدرتيتي مشتاسي تجويد تبلارسو يهو برو مشتاسي وبيجن مشتاسي خوي بيجن الحمد لله چې لمونځ کې څو رکعات فرض دي څو سنت دي هغه د ټولو خوندو الحمدلله زده دي مګر خپله دننه په لمانځه کې چې موږ تاسې څه شي پکښې کې فرض دی څه شي پکښې کې سنت دی او څه شي پکښې واجب دی دغه به هم موږ تاسې زده کړو انشاءالله تعالی نو لمونځ خو نو د پر هر مسلمان باندې فرض دی پر هر مسلمان باندې نو د لمونځ پر چا باندې فرض دی پر چا باندې نه دی اوس نو لمونځ موږ تاسې وویله چې لمونځ خپل شرایط لري او خپل فرض لري سنت لري واجب لري انشاءالله تعالی په دغه به شروع وکړو اول به موږ تاسې ووایو چې لمونځ پر مسلمانانو فرض دی هغه مسلمان خو معلوم داره پر الله سبحانه وتعالی په وحدانیت باندې دی ایمان راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې قرآن باندې دیته مؤمن او مسلمان ویل کېږي نو پر هر مؤمن مسلمان باندې لمونځ فرض دی او پر کافر باندې خو نو کافر معلوم داره نه کوي پر کافرانو باندې دغه فرض نسته او بل دا دی چې یو هوښیار انسان باندې چې په هوش کې نه چې هوښیار پر هغه باندې لمونځ فرض دی که چیرې یو څوک لیونی وي او یو بېهوشه وي لکه داسې چې هغه هیڅ نه لري او په هغه باندې لمونځ نه دی فرض او که انسان د بېهوشۍ په حالت کې وي یعنې په نشه کې وي لکه یا موږ تاسې عملیاتونه کوو نشه راکړي او یا الله سبحانه وتعالی دې امت مسلمه وساتي انسانان چې نشه کوي که په هغه نشه کې لمونځ باید ونه کړي په دې کې موږ تاسې د قرآن آیات لرو حدیث لرو چې پر الله سبحانه وتعالی وایي که تاسې د نشې په حالت کې یاست د لمانځه څخه لرې اوسئ اوس نو موږ تاسې وایي چې پر هوښیار او پر بیداره انسان باندې لمونځ فرض دی لمونځ باید وکړي او لیونی باندې بېهوشه باندې که انسان بېسده پروت او مریض وي او یا داسې عصبي تکلیف ولري نو هغه باندې الله سبحانه وتعالی بخښه ورته کوي او بل الله سبحانه وتعالی وایي هغه خلک چې نشې کوي الله دې امت مسلمه وساتي هغه خلکو باندې باید لمونځ ونه کړي د بېهوشۍ په حالت کې چې ځان نشه کړی وي هغه رقم لمونځ نه دی روا داسې به ووایو او پر بالغه مؤمن باندې مسلمان باندې لمونځ فرض دی پر کوچنیانو باندې چې موږ تاسې ویلي چې اووه کلنۍ ته ورسېدي موږ تاسې باید لمونځ ور وښوو په لمانځه یې ودروو چې دوی د هغو بلوغ ته رسېږي دوی اماده یې هغه د وخت یې وپېژني لمونځ یې زده وي نو پر کوچنیانو باندې لمونځ فرض نه دی ښځه په هغه وخت کې رخصت ده چې یا د میاشتنۍ مریضي ولري موږ تاسې عادت ماهانه بولو یا په فارسي باندې او موږ تاسې په پښتو وایو چې وایي په مریضي کې یم ښځې چې د اووه ورځې پنځه ورځې شپږ ورځې د ښځې هر ښځې ورځې مختلفې دي نو په هغه کې په دلته نوشته دی حیض کې او په نفاس وایي موږ تاسې په اصطلاح څلوېښتۍ ته په څلوېښتۍ کې چې د هغو ښځه د حیض او د نفاس څخه پاکه نسي لمونځ کولی نسي ورته اجازه ده ښه اوس نو په لمانځه کې 14 فرضونه دي دننه په لمانځه کې ستاسې ورته پام وي چې موږ چې وایي فرض و سنت نه یادوو رکعتونه نه یادوو په لمانځه کې دننه فرضونه دي اوس نو دا 14 دي په دا 14 کې اووه خارج د لمانځه دي او اووه داخل په لمانځه کې دي د داخل په لمانځه کې چې دي اول به د خارج دا ووایو هغه د لمانځه د صحت شرطونه صحت معنا چې بشپړه په ښه طریقه سره په ښه صحت سره لمونځ وشي اوس نو د لمانځه هغه چې دي د اووه فرضونه چې د لمانځه څخه د باندې دي و دې ته شرطونه ویل کېږي اوس نو شرط ستاسې پام دا فرض دی مګر ورته ویل کېږي شرط
دا د لمانځه څخه د باندې دي. د لمانځه څخه د باندې موږ تاسې کوم شرطونه لرو، کوم فرضیات لرو. اول چې موږ تاسې تشناب استعمال کو، که د ادرار دپاره وي او که د مواد غایطه دپاره وي، باید خپل ځان ښه ټینګ پاک کړو. دا پاکوالی اولین شی دی. باید د ادرار یعنې د موږ تاسې بولې بولو، د دغه څاڅکي باید پر بدن باندې نه وي او ځان ټینګ پاکېدی دی. اوس نو د دغه ځان پاکېدل موږ تاسې کولی سو چې په تشناب کاغذ باندې هم ځان پاکو، په ټاول پیپر باندې هم ځان پاکو. ټاول پیپر لکه موږ تاسې نپکن بولو، نو نه پوهېږم چې ټوله خوندې په ټاول پیپر پوهېږي که نه پوهېږي، خو کاغذ دی. دا موږ تاسې چې لاسونه په وچوو، موږ تاسې چې مثال یو میز وپاکوو، دغه رقم ټاول پیپر دی، په دغه باندې هم موږ تاسې کولی سو چې ځان پاکو. بهترینه طریقه یې اوبه دي، مستحبه طریقه یې اوبه دي. اوبه باندې چې موږ تاسې استنجا وو، هغه مستحبه طریقه ده. نو په ما تاسې ته ویله چې که موږ ځان مکمل پاکو، دا هم صحیح دی، مګر استنجا چې وو دا مستحبه طریقه ده. دا خپله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسجد قبا ته راورسېدی، الله سبحانه وتعالی یو آیات نازل کړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو څه پوښتنه وکړه، وایي په تاسې کې کومه خوبي ده چې الله سبحانه وتعالی ستاسې په باره کې دغه آیات نازل کړي چې تاسې متطهرین یاست. نو الله هغو خلکو ورته وویل موږ بل هېڅ شی نه کوو، داسې خاص کار نه کوو، موږ په اوبو باندې استنجا وکړو. نو د دغه ورځې څخه د اوبو استنجا په د لمانځه دپاره شرط، یوازې د لمانځه دپاره نه، په عمومي انسان باید خپل ځان پاک وساتي نه. او بل د بدن پاکوالی دی، بدن باید پاک وي د نجاست څخه، د حیض څخه، د نفاس څخه، مثال د نورو چټلۍ څخه، او ظاهري او باطني باید بدن پاک وي. بل دا دی چې د کالو پاکوالی دی، کالي هم باید پاک وي. داسې نه چې مثال موږ تاسې د اشپزي په کالیو لمونځو کوو چې بویان مو ځي، او یا موږ تاسې مثال چټل کالي اغوستي، په میاشت مو اغوستي او موږ په هغه لمونځ وکړو. د لمانځه دپاره پاکوالی د کالو، یو دا یا څاڅکي ورغورځېدلي وي ستاسې پام وي، یا کوچنۍ منځي څاڅکي در وغورځي، یا مو غوښې پرېوللې څاڅکي در وغورځي، په هغه کالو باندې خپله د وینې په څاڅکي باندې، په هغه کالو چې په وینو لړل سوي، هغه کالو باندې لمونځ نه کېږي، هغه خو نجس دی، وینه نجسه ده. که د ادرار څاڅکي ورغورځېدلي هغه باندې لمونځ نه کېږي، مګر موږ تاسې ډېر کوښښ کوو چې لمانځه ته درېږو پاک کالي واغوندو. زه فکر کوم چې اوس هر څوک په هفته کې دا 2 جوړې کالي خو خامخا اغوندي، مګر چې د لمانځه دپاره ښه پاکي وي، د لمونځ پوړنی مو ښه پاک وي، دا به بیخي ښه خوند وکړي. نو د لمانځه دپاره دا فرض دی چې زموږ تاسې کالي باید ورته پاک وي. څلورم د هغه ځای پاکوالی دی چې لمونځ پر کېږي. الحمدلله زموږ تاسې دا رواج دی، موږ تاسې ځانو ته مسلې اوارو، چې موږ تاسې مسلې بولو یا جای نماز، دا موږ اوارو او لمونځ پر کوو، مګر و در دا جای نماز، در دا مسلې لاندې هم دا مځکه باید پاکه وي. پر چټل ځای باندې مثلا باید اواره نه کړو. که چیرې مثلا نه وه زموږ سره، په پاکه خاوره باندې هم موږ تاسې سجده کولی سو، خو مطلب دا دی چې پاکه به وي، دا ځای به چټل نه وي. دا څلورم شرط سو. پنځم شرط دا دی چې د عورت پټوالی دی. عورت یا د ستر موږ تاسې بولو. اوس د نارینو دلته خو موږ تاسې خوندې یو د خوندو بحث کوو، د نارینو هغې خو موږ تاسې ته معلوم دی چې د نامه څخه بیا در زنګنو پورې د دې عورت. اوس نو په دغه رقم دی لمونځ کولی سي، لکه په عمره کې چې موږ تاسې وینو چې دی دا لونګ ووهي، دی په هغه لونګ کې دی لمونځ کولی سي. مګر دا دی چې اوس مثال د ښځو دپاره 3 ځایه ښکاره کول. یو د مخ، هغه هم چې د وریښتان به معلومیږي نه، غوږونه به لڅ نه وي، فقط دغه د مخ روده ښکاره کول. د 2 لاسو د خپړې، دغه چې موږ تاسې خپړې بولو، دا د بیجلکو څخه راکښته دغه د لاسو شاوې دغه ښکاره کېږي، او د پښو مخام که ښکاره سي. دغه 3 ځای څخه وروسته نور د ښځې بدن باید په تمامه معنا پټ وي.
که ستاسې فایدېږي ما بله ورځ درته ویله دغسې نه کوو چې موږ تاسې غټې غټې غاړې وي کوچنۍ پوړنې در سره راتاو کړو. اوس خو په عمومي صورت چې دا موږ یې وینو دغه رقم کېږي. هغه پوړنې چې سجدې ته ولاړ سي لمنې در زنګنو لاندې سي څټان معلوم سي. په دا مسجدو کې داسې باور وکړئ اکثره موږ دغسې کوو چې یوه خور د یوې څټ ورپټ کړي وایي څټ کې معلومېږي، بله خور د بلې خور څټ ورپټ وي وایي څټ کې معلومېږي. دا غاړې غټې غټې یې دا څټې غټې غټې کړې یې هغه کوچنۍ پوړنې چې پر سر باندې راتاو کړې یې وایي لستوڼي مې اوږده دي. مګر دغه شي ته موږ زه ستاسې ورته پام کوم ولې زما ورته پام سوی دی. دغه توجه باید وکړو چې دغه موږ تاسې داسې غټ پوړنې باید پر سر کړو چې زموږ تاسې بدن ټوله په پټ وي. موږ تاسې معلومداره زموږ تاسې دا رواج دی په عمومي صورت مسلې سره پوړنې شرط دی ورکوو، مګر دا پوړنې باید داسې وي چې زموږ تاسې بدن په پټ وي. پایڅې مو داسې تنګې پایڅې نه وي چې موږ پر سجدې ته ولاړ سو هغه راپورته سي بیجلکې مو معلوم سي. دا بیجلکې چې معلومې سوې دا هم د سطر څخه ووتل په دې خاطر باندې چې یوازې د پښو د مخ اجازه سوې ده. که بیجلکو څخه راپورته سوله بیجلکې نارینه ښکاره کوي. که نارینه بیا خپلې بیجلکې پټې کړي هغه د هغه لمونځ نه صحیح کېږي. موږ تاسې که بیجلکې مو ښکاره سوې د پښو زموږ تاسې لمونځ نه صحیح کېږي. په دغه د عورت پټوالی ډېر مهم دی، دا باید موږ تاسې په نظر کې ونیسو انشاءالله تعالی. رابسو شپږم ته د لمانځه وخت پیژندل. الله سبحانه وتعالی دې زموږ تاسې سره کومک سي چې خپل د لمانځه وخت وپېژنو. په د عربستان کې عمرې ته خو نو چې ټوله خوندې تللي دي الحمدلله یا حج ته تللي دي چې اذان وسي 15 دقیقې وروسته دوی دستي پر لمانځه ودرېږي. الحمدلله ډېر ښه خوند کوي هغه. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې خپل لمانځونه ناوخته ونه کړو یا یې داسې ناوخته ونه کړو چې بیخي قضایي پکښې کې راسي او یا موږ ډېر لټي واخلي چې لمونځ راڅخه قضا سي بیا د بل وخت سره وکړو. دلته د لمانځه د وخت پیژندل پر خپل وخت باندې لمونځ کول دا فرض دی. اووم دا دی چې مخامخ به لمانځه ته پر قبله باندې درېږي. قبله خو نو موږ تاسې الحمدلله ټوله پېژنو. دا ټوله شرایط چې دي دا اووه سره شرایط زموږ تاسې زده دي. زه فقط درته تکرار کوم. رابسو د لمانځه هغه دا خو ما تاسې ویله چې 14 تاسې پام وي په دغه کې 14 فرضونه دي. د لمانځه ټول فرضونه 14 دي. دغه ته دي ستاسې پام وي. اووه یې موږ وویله چې دا اووه یې د لمانځه د صحت شرطونه دي. دا ټوله شرطونه فرض دي. اوس به راسو موږ تاسې د لمانځه ارکان ته هغه فرضونه دي دا هم اووه دي. اوس نو دا بیا دننه په لمانځه کې دي او که دغه فرضونه ادا نسي دا دلته د محترم لیکوال کښلي دي چې دغه لمونځ فاسدېږي. اوس نو په لمانځه کې دننه څه شي دي چې پر موږ تاسې فرض ادا کوو. اول د نیت تړل دي. نیت خامخا داسې نه دی لکه موږ ته یې داسې راښودلي وه چې لاسونه به مو د اوږو سره ونیوله خپله ما دا فکر کوئ چې دغه دی زه به لمانځه ته داخله سوم لاسونه به مو د اوږو سره نیولي او دا نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته فرض په دې عظیم وخت مازدیګر خاص خدای تعالی لره مخ دې پر لور د کعبې شریف دا موږ تاسې ټوله ویله دغه رقم موږ تاسې زده کړي وه. دا نیت بیخي صحیح نیت دی انشاءالله تعالی په دغه رقم یې ساتو. مګر دغه نیت وایي د زړه ارادې ته. موږ تاسې به لاسونه د رغو لوړ نه نیسو لکه موږ تاسې تکبیر تحریمه وایو. موږ تاسې که لاسونه ایله وي پر مسله ولاړ یو او په خپل زړه کې دغه نیت وکړو دا هم صحیح دی. لاسونه چې پورته کېږي یوازې او یوازې پر تکبیر تحریمه باندې پورته کېږي چې موږ تاسې وایو الله اکبر. پر دغه الله اکبر چې موږ تاسې وایه لمونځ شروع سو. نیت فرض دی ستاسې ورته پام وي. مګر لمونځ مو نه دی شروع کړی نیت مو کړی دی. نیت مو په زړه کې کړی دی که په خوله ویلی دی. مګر چې تکبیر تحریمه مو ویل چې الله اکبر پر دغه تکبیر تحریمه باندې موږ تاسې لاسونه پورته کوو. انشاءالله تعالی لاسونه څه رقم پورته کوو. لاسونه داسې پورته کوو مخامخ پر قبله باندې او دا ګوتې سره خلاصوو. د ښځې کولی سي چې در اوږو در سرو پورې پورته کړي او نارینه یې زه فکر کوم د غوږ در نرمۍ پورې پورته کوي. خو نو دلته موږ تاسې ټوله ښځې یو لاسونه در اوږو پورې پورته کوو.
لاس پورته کېده یوازې پر تکبیر تحریمه راغلی دی، پر نیت باندې د لاس پورته کېده نه دي راغلي. دا چې موږ تاسې سنت ووایو په لمانځه کې چې موږ څنګه دننه څه رقم دغه سنتونه شته او څه رقم واجبات شته، په هغې کې بیا زه بیا درته تشریح کوم. اوس دغه شی تاسې په یاد وساتئ چې نیت د زړه ارادې ته وایي. نیت پر شونډانو کې موږ تاسې ادا کړو لکه موږ تاسې ته چې راښول دي پروا نه لري، مګر لاسونه به نه ورته پورته کوو. لاسونه چې پورته کوو پر تکبیر تحریمه باندې پورته کوو، الله اکبر. دلته پر تکبیر تحریمه موږ تاسې لاس پورته کوو. دا دوهم فرض دی. اول نیت دی، دوهم تکبیر تحریمه دی، دریم قیام یعنی درېدل چې موږ تاسې ودرېږو په دغه ځای کې ثنا وایو، الحمدلله وایو، سوره وایو، دغه ته قیام وایي. دغه قیام، دغه درېدل دا فرض دی. اوس نو زه داسې شی وایم، هغه خویندې چې پر چوکۍ باندې لمونځ کوي او دی کولی سي چې ودرېږي، 5 دقیقې ودرېږي، 6 دقیقې ودرېږي، دغه لمونځ یې ټوله په ناستې نه کوي. دغه قیام دې په ولاړې وکړي، بیرته دې پر چوکۍ کښېني، خپل سجده و رکوع و هغه دې ټوله پسې وکړي. خویندې چې پر چوکۍ باندې لمونځ کوي، دغه قیام، دغه درېدل په لمانځه کې فرض دی. کوښښ وکړئ چې هغه بیخي ډېر تکلیف څوک ونه لري، دغه فرض درڅخه پاته نه شي. قیام درېدل فرض دی په لمانځه کې. څلورم فرض ته راځو، دا ارکان دي. ستاسې چې پام د مخه شرطونه وه چې د لمانځه د باندې وه، او دا ارکان دي چې په لمانځه کې دننه دي. قرائت ویل په لمانځه کې فرض دی، که په فرض المنځو کې وي، که په سنتو کې وي، که په نفلو کې وي، قرائت ویل چې د نیت مو وکړي د لمانځه، که فرض وه، که سنت وه، که نفل وه، دغه قرائت ویل دا پکښې کې فرض دی. او راځو پنځم ته. پنځم کې رکوع کول دا هم فرض دی. موږ تاسې چې رکوع ته ځو، سبحان ربي العظیم چې وایو، دا رکوع کول فرض دی. اوس نو که زه خویندو ته وایم چې تاسې په ولاړې لمونځ وکړئ، معلومداره خو د رکوع هم په ولاړې کېږي، 2 فرضه په دغه وخت کې ادا کېږي. خویندې چې بیخي ډېر تکلیف نه لري، مثال د زنګانه تکلیف لري یا د پښې د مخ تکلیف لري، مځکې ته نسي تللی، اوس دا ګرد انسانان په چوکیانو مخته سوي دي، مځکه زور ورته غواړي یا د تکلیفونه لري، نو کوښښ دې وکړي دغه قیام دې هم وکړي او رکوع دې هم وکړي. دغه 2 فرضه ادا کېږي پکښې کې. او بل دی چې موږ تاسې وویله چې دغه کوچنی آیات دی چې الله سبحانه وتعالی په د سوره حج دی، د دې معنا داسې ده: ای مؤمنانو رکوع او سجده وکړئ. په دې خاطر باندې نازل شوی دی چې دغه د یهود چې لمونځ کوي، دوی هم لمونځ کوي، خو دوی کتابیان دي، نه د الله سبحانه وتعالی د تورات دغه دي، په تورات باندې دی هغه وخت مسلمانان وو. بیا چې قرآن کریم نازل سو، بیا دا ټوله نسخه سوله، که تورات و که انجیل و که زبور و دا ټوله نسخه سوله. نو دوی چې لمونځ کوي، دوی رکوع نه پکښې درلود، دوی چې به د قاعدې څخه چې موږ تاسې والقیام څخه د ولاړې څخه به سیده دوی سجدې ته تله. دلته د مسلمانانو په لمونځ کې رکوع ده. دلته چې الله سبحانه وتعالی وایي چې ای مؤمنانو، یا ایها الذین آمنو، یا مؤمنانو رکوع وکړئ او سجده وکړئ. دغه حرکات نسته، نه غواړم چې غلط یې درته وایم، انشاءالله تعالی بیا په بل ویډیو کې سره اصلاح کوم. کوښښ کوئ چې دې ته حرکات وکړم. نو د سوره حج 80 آیات تاسې خپله هم وګورئ، یعنی ای مؤمنانو رکوع وکړئ او سجده وکړئ. نو د دې څه معلومیږي چې رکوع کول او سجده کول په لمانځه کې فرض دی. که یو فرض موږ څخه پاته سي، هغه لمونځ فاسد دی، یعنی موږ به بیرته د سر دپاره لمونځ کوو، په سهو په سجده باندې دا نه راګرځي. اوس نو په دغه ځای کې اومه اخري قاعده ده، قاعده وایي و ناستې ته،
چې موږ تاسو کښېنو چې اتحیات وایو، بیا اللهم صل وایو، بیا اللهم بارک وایو، بیا ربنا آتنا، دا ټول پسې وایي تر هغه وخت پورې چې سلام ګرځوو. دغه ته اخري قاعده وایي. دا په 2 رکعتو کې خو یوه قاعده کېږي، مګر په 4 رکعتو کې یا په 3 رکعتو کې موږ تاسې 2 واره کښېنو. په یو کې یو وارې اتحیات وایو، په دا بل کې موږ تاسې وایو. په دا خطر باندې وایي چې اخره قاعده چې ده دا په لمانځه کې فرض ده. ستاسې چې دغه ته پام یې که دغه فرضیات زموږ څخه پاتې سي، دا لمونځ فاسد دی، نقصان دی، فاسد دی، یعنی دا لمونځ باید بیرته راوګرځول سي. الحمدلله دا زموږ تاسې د لمونځو فرضونه وه. په بله هفته کې به انشاءالله تعالی در مخه درځي چې موږ تاسې سوره فاتحه ووایو او په د رکوع تسبیحات ووایو، او موږ تاسې به انشاءالله تعالی په دغه ځای کې به موږ تاسې یا به سنت یا به واجب به انشاءالله تعالی سره تشریح کړو. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسې دغه ویډیو څو واره واورئ او په دغه فرضیات چې دي په دغه ټولو 14 باندې ځان پوه کړئ. دا د لمانځه واجبات دي، دا به انشاءالله تعالی په بله هفته کې درته تشریح کړم. ما رالوډ کړي دي، مګر بلې هفتې ته یې پرېږدم چې زموږ تاسې وخت ډېر ونه نیول سي. انشاءالله تعالی موږ تاسې راځو. په دغه ځای کې ما ستاسې اول کړی و چې زه لمونځ په تجوید درته وایم، نو دغه شی ما ضرور وبلی چې موږ تاسې په پوه سو. د چې دا لمونځ مو خلاص کړي په تجوید باندې انشاءالله تعالی، بیا تاسو ته په اوداسه کې څو سنت دي، څو فرض دي او چې مستحب دي هغه هم درته وایم، غسل هم درته تشریح کوم انشاءالله تعالی په اذن د الله سبحانه وتعالی، او تیمم هم. دا ټول شیان زموږ تاسې په کار دي روزمره. ښه دی چې موږ تاسې ورته اماده یو. که موږ تاسې په لمانځه اوداسه کې کومه کمې وي په ګډه به سره اصلاح کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر. دغه چې ما تاسو چې لاسونه پر پورته کوو، لاسونه مو باید مخ پر قبله وي، داسې نه چې دغه مخ ته مو راکت کړي وي. یا مو د جبې زه عکسونه بل هفتې ته در پیدا کوم. لاسونه مو برابر دا ورغوي مو نه دي، دا برابر مخ پر قبله باندې وي، او ګوتې هم باید سره خلاصې وي، تنګې ګوتې مو نه وي. دغه شی دی دا چې هغه ما تاسو ته وویله چې هغه د سنت طریقه ده، یا اکثره واجبات پکښې کې دي، مګر خپله دغه الله اکبر دا فرض دی. دلته ما یو کوچنی نوټ درته نوشته کړي چې تکبیر تحریمه، یعنی تکبیر تحریمه په لمانځه کې فرض دی، چې ستاسو څخه بیا غلط نه سي. دوهم ثنا ده. ثنا دا خو موږ تاسې ټوله وایو او د ټولو په یاده، نن بیا په تجوید هم انشاءالله تعالی وایو، د پښتو په معنا بیا هم وایو. ښه دی چې په پوه سو. ثنا ویل په لمانځه کې بیا سنت دی. دغه دواړه دي ستاسې په یاد وي. د بلې هفتې پورې څه کوي چې د غوږ بندي وي انشاءالله تعالی. اوس به راسو تجوید. الله اسم جلاله موږ تاسې په ډکه خوله وایو. موږ تاسې ویل که هر وخت موږ د اسم جلاله د لام سره زور یا پیش جنګوو، نو موږ تاسې دغه اسم جلاله لام په ډکه خوله وایو. څنګه وایو؟ الله الله، داسې نه الله اکبر، داسې نه وایو. الله الله. په دغه ځای کې موږ تاسې لام شمسي لرو. که تاسې داسې وایاست الله الله، دغه بیخي ډېر صحیح طریقه ده. انشاءالله تعالی ډېر کوشش پر وکړئ موږ تاسې لمونځ صحیح کوو. اوس نو دغه هو نه کشوو. الله هو همزه یو وارې د لام سره جنګوو. په دا شد کې 2 لامه دي. اول لام ورغندی لري، دا دوهم لام تیره زور لري. همزه چې موږ تاسې جنګوو دغه همزه په زور باندې، دا د دغه اولین لام سره جنګوو. ال بیا وایي لو، هو ها په پیش باندې وایي. دغه همزه د کاف سره جنګوو. کاف د همس د تورو څخه دی. اک. تاسې خپلې خولې ته لاس ونیسئ. دا کاف چې تاسې داسې وایاست، د کاف سره هوا د خولې راوځي.
دا هوا باید ستاسې د ګوتو څه وموښلي، 1 انچ 2 انچه دغه خپلې 3 ګوتې د خولې څخه لرې ونیسئ، زما سره یې ووایاست اکبر. اوس نو موږ تاسې کاف مو د هم ستوري کوي، د هم ستوري دی، با به په یوه حرکت باندې د را سره وجنګو. موږ تاسې داسې نه وایو الله اکبرو برو، را په پیش نه وایو، موږ تاسې ټوله وایو الله اکبر. اوس نو چې موږ وایو دلته پر دغه طا باندې موږ تاسې درېږو، په پیش یې نه وایو، په ورغندي یې وایو را. دا نوشابه زه ځینې ایسته کړم، په پیش یې نه وایو، په ورغندي باندې وایو. نو چې په ورغندي یې وایي دلته پر دا طا چې موږ تاسې درېږو، که تاسې په دغه نه پوهېږئ چې دا را ساکنه کوو، موږ تاسې په خپله عادي ژبه کې وایو وچه که وایي را وچه ده، دا توري وچ دي، نو دلته دغه را وچه ده. با په زور د را سره جنګو، را درنه وایي په ډکه خوله اکبر اکبر الله اکبر. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسې راسره پوه سوي یاست. په اخر کې کوم سوال درلودی راڅخه بیا کړي انشاءالله. رابسو ثنا ته صبح با باندې موږ تاسې قلقله کوو، با د قلقلې د توري څخه ده، که دا خوندو نه دي زده، قاف طا با جیم دال دغه توري زه بیا دلته لوړ درته نوشته کړم، قاف دی، طا ده، با ده، جیم او دال، چې د دغه څخه موږ ته یو لغات جوړ کړی دی قطب جد. دغه باندې چې پر دې باندې ورغندې وي، هر توری چې موږ تاسې که په زور که په زیر که په پیش سره جنګوو، دلته موږ تاسې قلقله باید خامخا وکړو. قلقله چی ته وایي؟ قلقله وایي د اواز غورځېدل یا خوځښت په هره کوم ژبه چې تاسې پوهېږئ، او یا اواز ازانګه کول، دغه درې سره تاسې ورسره ځایولی شئ. نو دلته موږ تاسې پر با باندې قلقله کوو. څنګه وایي؟ صبح سین په پیش د با سره جنګوو، پر با باندې قلقله کوو. صبح ها دغه ها ده، پر دغه تجې ستاسې پام وي چې دغه تاسې په ها ونه وایست، دغه یو ها ده. موږ تاسې په خپله ژبه کې داسې موږ ته کوچنیوالي راښولي ول دغه کوچنۍ ه ده، دغه غټه ها ده یا ها حلوا ده. په دا رقم بیا موږ ته په مکتب کې هم راښوله، د استادانو الله سبحانه وتعالی دې جنت الفردوس ورکړي، هغو هم راښول. د دې مخرج هم جلا دی په ویلو کې، د دغه اواز د سینې څخه راخیږي، د دغه ح اواز چې دی دا د زموږ د ځینې سره سیده ګوته تېره کوي، چیرې موښلي د ستوني په نیمایي کې. دغه غاړه چې موږ تاسې پر درو حصو ویشو، آینده هفتې ته به زه عکس درته رالوډ کړم انشاءالله تعالی. دغه ح ده، دا ح ده، ح. اوس نو موږ دغه ح کشو دوه حرکته چې دلته په دا تیره زور دا معنا لري چې دغه ح دغسې هم ویلی سو. که دغه ح موږ داسې وایو، ح ته زور وکړي، الف مده ورکړي، ح صبح نکه نون و کاف، نون په یوه زور باندې جلا وایو نه. اوس نو کاف بیا په زور ده دغه اسم جلاله دی، دغه هم دا پر تړل سوی دی، دا معنا لري اللهم یا الله. ګرد عمر موږ تاسې چې دعا وي نبي کریم صلی الله علیه وسلم شروع کوله، په څه رقم یې شروع کوله؟ اللهم معنا یا الله. اوس نو دلته دغه همزه الوصل دی، دا نه وایو، دغه لام شمسی دی، دا نه وایو. کاف و په زور راسن د لام سره وجنګوو، کلا په ډکه خوله باندې، هم اول په دغه میم کې دا شد یو میم ورغندی لري، بل میم زور لري. نو موږ تاسې دغه هاو د اول میم چې سره جنګو، په دغه ځای کې موږ تاسې غونه لرو. هم بیا وایو بیا یې درته وایم دغه توري، سبحانک اللهم، سبحانک اللهم، سبحانک
اللهم. موږ تاسو خو دا داسې تیز کړي دي لکه برق داسې پر تېرېږو، مګر اوس به انشاءالله تعالی تاسې ډېر توجه کوئ چې په دغه ځای په اخر کې زه درته وایم چې چېرې قلقله لري او پر کومو ځایو باندې به تاسې ډېره توجه کوئ. د دې معنا ده سبحان معنا پاک، پاکي ده تا لره که تا لره یا الله، اللهم پاکي ده تا لره یا الله. دا ما په سره خط درته نوشته کړي دي چې تاسو په پوه سئ چې در دغه ځای پورې د دغه معنا دغه ده سبحانک اللهم پاکي ده تا لره یا الله. واو په زور وایو و، با په زیر وایو بی، دا کشونه بی نه کوو و بی و بی. ح ده په د میم سره یو ځای کوو، میم باندې غوڼه نسته، دلته د میم اظهار کوو و بحم و بحم. دال په زیر وایو دی، کاف په زور وایو که و بحم دیکه و بحم دیکه حم. دغه شمدار به پر د میم ټینګ سره ونیسئ مګر غوڼې ته بیا نه بیایاست و بحم دیکه. اوس نو موږ چې یو د خوندو څخه اورېدله دی څو غلطۍ کوله، دا یې داسې وله سبحانک اللهم، دا نوم یې د کاف سره وجنګوي، کاف یې بیرته د لام سره وجنګوي. تاسې به خپل ځانونه ریکورډ کړئ یا یو بل چاته تیر کړئ. زه درته وایم چې موږ ډېر تیز وایو، که دغه غلطي کوئ دا غلطي اصلاح کړئ. او په دغه ځای کې که تاسې په دکه وایاست و بیا هم دکه، دکه نه دی، دا دال به د کاف سره نه جنګوي. که موږ تاسې دکه ووایو، دکه دا معنا لري چې کاف شد لري او زور لري، دال د کاف سره جنګو، کاف بیرته په زور وایي دکه. نو موږ تاسې د دغه غلطۍ د مخنیولو دپاره یې داسې وایي و بیا هم دیکه، دیکه سره جلا کوو په شد نور کوو د ځانه. څنګه وایو دیکه و بی هم دیکه هم دیکه سره جلا کوو یې دواړه. ستاسې ورته فهمي دا ډېره عمومي غلطي ده چې موږ یې کوو. په دغه ځای کې بله غلطي کېږي، تاسې توجه ورته وکړئ. ماته چې اکثره خوندو چې موږ ته تېروي دا بیا داسې وایي وتبا وته، دا تا ته دلته شد ورکوي، یعنې تا یې دوه واره ویل. موږ تاسې خو دلته تا شد نه لري او دا تا باید دوه واره ونه ویل سي. نو دا څنګه باید موږ تاسې ووایو وته وته، په هر یو په خپل حرکت باندې وته. اوس نو با باندې زور دی، الف مده دی، دا راکشوو دوه حرکته کشوو با و ته با. را درنه وایو ر. اوس نو کاف د سین سره جنګو، کاف دغه همزه الوصل دی، دا نه ویل کېږي. کاف د سین سره جنګو، کس میم په پیش وایو مو، کاف په زور وایو که و ته با ر کس مو که کس. ستاسې ورته پامې بیا خپلې درې ګوتې خولې ته ونیسئ. دا همده هم ستوري دي، په زموږ تاسې په الف با کې لس ستوري د همس لرو، چې یو یې موږ تاسې کاف ووایه، دلته موږ تاسې سین ووایه. بیا یې درته وایم و ته با ر کس مو که. اوس نو زه بیا درته وایم چې موږ څه رقم تجربه لرو. خوندو داسې راته وایه وتبارک اسمک رک، دا را بیا د کاف سره وجنګوله، کاف بیا بیرته په زور وایه رکس، یا داسې نه جلا کوو یې وتبا ر را جلا وایو کس. یوازې کاف د سین سره جنګو، پر سین باندې همس کوو کس. میم جلا په پیش وایه، دغه ډېرو خوندو موکه وایه، موکه موکه نه وایو، د کاف جلا کوو. څنګه وایو موکه. که موږ وایو موکه بیا دلته شد ورکوو د ځانه څخه، بل کاف ور اچوو، هر توري چې موږ اضافه کوو هغه کې موږ تاسې ګناهکاره کېږو. نو انشاءالله تعالی قصدن غلطي خو موږ تاسې نه کوو، الله سبحانه وتعالی یې په قصدن کې نه رانیسو، په ناپوهۍ سره چې غلطي کوو باید اصلاح یې کړو. بیا یو درته وایم
وتبا وتبا ر كس مو ك كس برسين حمسوكي مو ميم جلاوست ك جلاوست وت فدغه ځای کې هم زما خویندو غلطي کولې وت یې ویل وت تا ته یې شد وکړي دوه وارې ویل یا جلای ویل و ت ع عین کشي و دوه حرکاته عین زور لري الف مده دي دلته مد اصلي د الف جوړیږي و ت ع لام باندې تیره زور دي دغه تیره زور کې که موږ تاسې دا لا په دغه شکل وایو لا دا اصلي دا لا نه دي ستاسو ورته پامي دا لاندې الف مقصوره دي مطلب په دغه شکل یې وایست لا لام الف زور لا لا وتع لا مقصد دا هغه لام نه دي دغه لام چې دی وی دغه یا چې ده وبخښي دغه یا الف مقصوره ده دته وتعالي داسې نه وایي یا وتعالى عین کش کې دوه حرکات لام کش کې دوه حرکات یا نه ویل کېږي وت به نه وایست وت غلط دی وتعالى رابسې جیم ته جیم د دال سره جنګ و دال بیرته په پیش وایو اوږدېده و کشېده داسې نه وایي جد یا فقط او فقط ما تاسې ولید چې د شد په تور کې یو توري دوه ورول کېږي دا یو دال ورغندی لري دا بل دال پیش لري جیم به په زور د دغه دال سره وجنګوي جد د سیبت دال په پیش پسې وایست دو جدو جدو اوږدوي بیا نه پر دې باندې به لکه نبر چې کوو دغه رقم به وایست جدو جدو اوس نو زما د خویندو غلطي بیا دا وه دکه یې ویل دغه به موږ تاسې ډېر اصلاح کړو جدو که جدو که کاف به جلا ووایو وتعالى جدو دا توري پوره کړئ بیا راسي کاف ته که وتعالى جدو که د دې معنا بیا وروسته درته وایم یو بیا تجوید خلاص کړو واو په زور بیا وایو و لام زور لري او دغه دغه لام په نس کې چې دغه الف ولاړ دی دغه الف مده دی دا لام ولاړوي اوس نو موږ تاسې ویلو چې مد منفصل څنګه جوړیږي موږ ویل که په یوه توري کې مد اصلي وي یا د مد توري وي دا دواړې خبرې صحیح دي او که تاسې وبخښئ او بل توري په حمزه سره شروع سي نو یې څنګه وایي ولا ای اوس نو دلته چې موږ تاسې مد منفصل جوړوو موږ ته یې داسې راښودلي وول دغه کوچنی مد دی دغه کوچنی مد موږ تاسې باید څلور حرکته کش کړو ولا ای لا داسې باید ووایو انشاءالله تعالی کوشش پر وکړئ ولا ای لا دلته مو حمزه په یوه حرکت وایه کوشش وکړئ چې حمزه و لام سره ونه جنګوئ ای لام دوه حرکته کش کړئ لا ها په یوه حرکت وایست ه ولا ای لا الا به نه وایست یا ای حمزه جلا لام جلا ولا ای لا ه غی غین باید غین د درنو تورو څخه دې ستاسې پام وي غین په د یا سره جنګ و یا یو ځای کوو دلته مدلین جوړیږي مدلین جوړوو غی را په پیش باندې وایو رو که اوس نو په دغه رقم موږ تاسې نه ده پیدا کړی چې موږ تاسې غی رو که مو دغسې پیدا کړی دغه رقم هم صحیح ده او که تاسې داسې پیدا کړی ده چې غی رک را به د کاف سره وجنګوئ پر کاف باندې پیش دی نو دلته طا ده پر دا طا موږ درېږو نو په پیش په زور یې مه وایست ورغندی ورکړئ را به درنه د کاف سره وجنګوئ پر کاف به همس وکړئ کاف د همس د تور څخه دی همس هغه دی تورې دی چې اواز یې په خوله کې پاتېږي او د خولې څخه هوا جاري وي غی رک الحمدلله یو وار بیا زه درته وایم تکبیر تحریمه وایو الله اکبر الله اکبر
کاف باندې به خمس وکړي. اکبر. سبحانك اللهم. سبحانك اللهم. د دې معنا دا ده سبحانك پاکي ده تا لره، اللهم یا الله، پاکي ده تا لره یا الله. وبحمدك وبحمدك او أزعل سوزة رادي رسم كده نوجد كوكو. وتبارك اسمك وتبارك اسمك وبحمدك ده دي معنا ده او ثناء او صفات دي تالره یا الله. دغه کچ موږ تاسو وایو دا الله توایو الله وتاته موږ تاسو راسن ډایرکټ د الله سبحانه وتعالى سره خبرې کوو. یا الله ټول ثنا او صفات ستا د پاره دي او ثنا ده تالره یا الله. وتبارك اسمك وتبارك اسمك او مبارک دی، تبرک دی، مبارک دی، نوم ستا که ستا یا الله ستا نوم مبارک دی. وتعالى جدك وتعالى جدك وتعالى او الوردي جد شان كستا یا الله شان دی الوردي عزت دی الوردي یا الله. ولا اله او نشته بل معبود. معبود معنا هغه څوک چې عبادت کیږي غیرک بې له تا څخه یا الله. یا الله نشته بل معبود بې له تا څخه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ریکارډینګ بندوو او موږ تاسو به ان شاء الله تعالی هر خور چې هر سوال لري دا غږ څخه به ورسته وکي. کوشش وکي چې ګروپ دغه سي آرام وساتو لکه نن چې وو ان شاء الله او ټول پر خپل وخت باندې موږ تاسو ول چې چهارشنبه 1:15 پر 1:15 به تاسو په ټول په ګروپ کې حاضر یاست. زله دقیقې در مخه ان شاء الله تعالی زوم ته راځم او هر خور چې پښتنه لري دا مایکروفون مو دغه سي م پرېږدي چې تاسو ته کورڅه یا د باندې یا سیا په کور کې مو کوچنیان یا د نارینو خبرې وي یا د ټي وي اواز وي چې هغه د زموږ تاسو دغه ریکارډینګ تراسي خپل ګروپ ډیر آرام ساتي. د زموږ تاسو ټول ګروپ دی ان شاء الله تعالی دا به زه ورکوم په یوټیوب ته او تاسو د ډیرو پښتنو خوندو پورې ورسوي. هغه خوندې چې لمونځونه یې مخکې زده کړي دي د تجوید څخه او غلطي کوي د ټولو غلطي به اصلاح سي. الله سبحانه وتعالى دې دغه ګروپ دغه وخت زموږ تاسو قبول کړي. الله سبحانه وتعالى دې زموږ تاسو لپاره صدقه جاریه وګرځي. هغه خور چې د نورو خوندو سره شریکوي او هغه خپل غلطي اصلاح کوي الله سبحانه وتعالى دې دغه خور لپاره صدقه جاریه وګرځي. الله سبحانه وتعالى دې ماته در ګناه ورتیر سي که به هر غلطي ما کړې وي او دې الله سبحانه وتعالى در ګناه راتیر سي بیا تاسو شي سي خوندې در ګناه راتیر سي. الله سبحانه وتعالى دې مشتاق د ذکر اسانه کې برحمتک یا ارحم الراحمین. نو زه ریکارډینګ بندوم بیا که تاسو سوالونه درلوده د ګروپ اخر کې کوي.